د کهانې په شروعات کې موږ د ډیور ملکه نو چې نوم یې ایلنوی دا د واورو نه ډک کینګډم کې ګرځي. دا دلته یو ګل ویني. ایلنوی د ګل له لاس ویسي او په غنو یې خپله ګوته اینې کی. د دې د ګوتې نه د اینې درې څاڅکي په واورې وساسي. دا چې دا ویني نو دوا وکي چې ماله د الله داسې لور راکي چې د واورې په شان سپینه، شونډې د اینې په شان سرې او زړه یې د دې ګل په شان مضبوطي. د دې دوا ډیر زر قبوله شي او په کور کې یوه لور پیدا شي. ایلنوی د دې نوم سنو وایټ کیږي. سنو وایټ د وړوکوالي نه په کینګډم کې د ټولو خلکو خوښوي. د سنو وایټ د پیدا کېدو نه څو کاله بعد ملکه مړه شي او باچا د سنو وایټ سره یوازې پاتې شي. یوه ورځ د تور په نوم یو فوج راشي او په ده حمله وکړي. باچا هم په خپل فوج سره په دو پسې جنگ له لاړ شي او جنگ باچا وګټي. د دې فوج په بندي شوي کسانو کې د روینا په نوم یوه جنۍ چې ډیره ښکلې باچا یې ویني نو د باچا دا ډیره خوښه شي او واده ورسره وکړي. د واده په شپه روینا سوچ کوي چې داسې نه د هغه بل باچا په شاني دی هم ماله دوکه راکړي او پرېمږدي. نو د دې یېرې د لاسه روینا باچا مړ کړي. په حقیقت کې دا ډیره طاقتوره وي او د خلکو روحونه د جادو په ذریعه اخلي. دا تور فوج هم روینا جوړ کړی. د باچا د مرګ نه بعد روینا او د هغې رور فرینک او د هغو فوجیان هم قصر ته راشي. سنو وایټ د دو د قدمونو په آواز رایخه شي او د باچا کمرې ته لاړه شي. دا دلته خپل پلار مړ ویني. بیا دلته روینا راشي. سنو وایټ چې دا ویني نو وتښتي او بهر راوځي. دلته دا خپل ملګری بلیم او د هغه پلار ګیو ویني چې په اس باندې ناسي او د قصر نه وځي. دو د یو فوجي سره سنو وایټ په اس کینی او بوزي خو هغه فوجي اوشتی شي او سنو وایټ د دروازې د بندېدو د لاسه دنده پاتې شي. د دې نه بعد روینا خپلې جادویي شیشې سره خبرې کوي. روینا بیا بهر راوځي او د بندي شوي کسانو د وجلو حکم ورکي بغیر د سنو وایټ نه. روینا وایي کیدای شي سنو وایټ په مستقبل کې زموږ په کار راشي. دو سنو وایټ په کمره کې بنده کی او په لږ وخت کې کینګډم تباه کېدو والی. سنو وایټ په هغه کمره کې خپل عمر تیری او لویه شوي. یوه ورځ د دې کمرې ته مخامخ د ګریټا په نوم یوه جنۍ راویستی شي او بنده یې کي. ګریټا چې د سنو وایټ نه د هغې د نوم تپوس وکړي نو حیرانه شي ځکه چې ټولو خلکو ته ښکاري چې سنو وایټ مړه شوې ده. ګریټا سنو وایټ ته وایي چې روینا د کینګډم نه ځوانې جنکۍ دلته راولي او سر ورله ورکوي. په روینا پسې د ګیو د فوج نه پاتې شوي دوه کسان راشي. په دو کې یو فوجي په روینا حمله وکړي خو روینا له هیڅ څه ونه شي او دغه فوجي روینا مړ کړي. بیا روینا په شیشه کې خپل مخ ویني چې اوس د عمر د زیاتېدو د لاسه کوت شوی. نو دا د ګریټا ښایست واخلي او واپس ځوانه شي او ګریټا بوډۍ ښکاري. روینا ګریټا د هغه ځینه ولیږي او بیا د خپلې شیشې سره خبرې شروع کړي. روینا د شیشې نه تپوس کوي چې په دنیا کې د ټولو نه ښایسته څوک ده. نو شیشه د دې د نوم اخیستو په ځای د سنو وایټ نوم واخلي. شیشه دې ته وایي که ته د سنو وایټ زړه واخلې نو تا ته به نور د چا د ښایست او د ځوانۍ اخیستو ضرورت نه راځي. نو دا په روینا پسې خپل فوجي ولیږي. سنو وایټ خپلې په کمره کې د یوې پرندې آواز واوري نو دا په پرندې پسې لاړه شي. دا دلته یو غټ میخ ویني او راوی باسي. بیا دا خپلې کمرې طرف ته د قدمونو آوازونه واوري نو زر میخ خپل بالښت لاندې پټ کړي. د روینا فوجي په سنو وایټ پسې راشي او د روینا د ارادې نه یې خبر کړي چې روینا ستا زړه راویستل غواړي. نو سنو وایټ د فوجي په مخ باندې زخمی کړي او په خپلې کمره کې بند کړي. سنو وایټ په خپله وتښتي. دا چې بهر راوځي او د ګیو یو فوجي هم دا په تښتېدو ویني خو سنو وایټ په خپلې مدد کوونکې پرندې پسې لاړه شي او دریاب ته غوځاره شي. پرنده سنو وایټ د هغه ځینه په یو سپین اس پسې بوزي. سنو وایټ په اس کینی او ډیره لرې لاړه شي. په دې پسې د روینا فوجیان ولګي. سنو وایټ د فوجیانو نه تښتي او یو تیاره ځنګل ته ورسي. په دې ځنګل کې د دنده کېدو سره د دې اس په خټو کې ونښلي. سنو وایټ اس هلته پرېږدي او ځنګل ته دنده منډه کړي. د روینا فوجیان هم په خټو کې ونښلي. سنو وایټ په دې ځنګل کې عجیبه مخلوقات ویني نو لږه په یاره شي او بیا په دې یو مخلوق حمله وکړي
نو دا بېهوشه شي. بیا د روینا فوجي په روینا پسې راشي او ورته ووایي سنو وایټ تیاره ځنګل ته تللې ده. د دې خبرې اورېدو سره روینا ډېره په غوسه شي ځکه چې د روینا جادو په دې ځنګل کې اثر نه کوي. روینا فوجي ته د یو داسې کس د پیدا کولو ووایي چې د دې ځنګل په باره کې ورته پته وي او هغه کس سنو وایټ دې له راولي. د دې نه بعد موږ د ایریک په نوم یو سړی اینو. دی یو ښکار کوونکی والی. ایریک خپل د ښځې د مرګ نه بعد په شرابو څکو لګېدلی. د روینا فوجي په ده پسې راشي او په روینا پسې یې بوزي. روینا ایریک ته د سنو وایټ د پیدا کولو ووایي او ورته وایي چې په بدل کې به زه تاله سره درکم. خو ایریک د روینا خبره نه مني. روینا ده ته په دروغ وایي چې زه به ستا مړه شوې ښځه واپس را ژوندی کم که سنو وایټ ماره راوسته. ایریک د دې خبره ومني او د فوجیانو سره ځنګل ته لاړ شي. ایریک د سنو وایټ په خپو په نشانونو دا پیدا کی. ایریک سنو وایټ راونیسي خو دا ایریک ته وایي چې روینا زما زړه ویستل غواړي. دی په دې خبره خفه شي خو بیا هم د روینا فوجیانو ته وایي کله چې روینا زما ښځه را ژوندی کړه نو بیا به زه تاسو له سنو وایټ در کوم. نو د هغې فوجي ایریک ته ووایي روینا تا ته دروغ ویلي دي. روینا مړه شوي کسان نشي را ژوندی کولی. ایریک له ډېر قار ورشي او ټول فوجیان ووهي. سنو وایټ د دغه ځینې تښتېدو والی. نو ایریک دا راونیسي او د نوم تپوس یې وکړي خو سنو وایټ ورته خپل نوم ونه وایي. بیا ایریک د هغه ځینې ځي. نو سنو وایټ دی ودرئ او ووایي چې زه به تاله سره درکم که تا ما په ګیو پسې بوځې. ایریک د دې خبره ومني. بل طرف ته د ګیو فوجي ګیو له د سنو وایټ خبر راوړي چې هغه ژوندی ده. د ګیو زوی بلیم چې و ځوان شوی یوازې د سنو وایټ د میلاوالو دپاره وځي او د روینا په فوجیانو کې ځان شامل کړي چې د سنو وایټ د میلاوالو دپاره یې تیار کړی. په ځنګل کې ایریک او سنو وایټ مخې ته په پل رواني چې ناڅاپه یو خطرناک مخلوق په دو حمله وکړي او د پل نه یې ښکته غوځار کړي. دا مخلوق د ایریک د مړ کولو کوشش کوي خو سنو وایټ زر د دې مخلوق مخې ته راشي او چغې پې وهي. دا مخلوق چې سنو وایټ ویني نو هیڅ څه ورته ونه وایي او لاړ شي. بیا دیو په دریا کې په کشتو کې ناست یو څو ښځې ویني. دا ښځې سنو وایټ او ایریک د ځان سره په کشتۍ کې کینی او خپل کلي ته یې بوځي. دلته ایریک ته د سنو وایټ د شناخت پته ولګي. دی سنو وایټ په دې کلي کې پرېږدي او لاړ شي. د ده د تلو نه بعد د روینا فوج دغه کلي ته اور واچوي او سنو وایټ لټوي. سنو وایټ د ښځو په منځ کې ځان پټوي. دا کشتۍ ته خطو والی چې یو فوجي سنو وایټ راونیسي. ایریک چې د لرې نه کلي ته لګېدلی اور ویني نو واپس په منډه راشي او سنو وایټ بچ کی. دواړه د کلي نه لرې لاړ شي. په لاره دو لږ ساعت دمه واخلي خو د ډورف په نوم خلک دو راونیسي او د دو د ایریک سره پخوانی دښمني. دا خلک ایریک او سنو وایټ الټه وتړي او مړه کول غواړي. نو سنو وایټ دو ته خپل نوم ووایي. په دې خلکو کې یو کس پالبیني. نو دی خپل خلکو ته ووایي چې همدا به روینا مړه کوي او حکومت به یې ورله ختموي. خو بیا دو دغلته د روینا د فوجیانو د راتلو آوازونه واوري. نو زر ایریک او سنو وایټ کولاو کی او د هغه ځینې د پیریس ځنګل ته لاړ شي. دو دلته خیمه ولګوي او کینی پکې. بل طرف ته موږ د روینا تیر شوی وخت وینو. کله چې دا وړه وه نو د دې په کلي باندې د باچا فوجیانو حمله کړې وه او بیا د روینا مور روینا ته د باچا نه د بدله اخیستو دپاره د روینا د اینې 3 څاڅکي په پای کې روینا را ورکړي وو او دا جادو به وکړي چې ته به همیشه د نورو ځواني او ښایست اخلي او د همیشه دپاره به ژوندی یې او دا جادو به یوه ښکلې جنۍ ختموي. د دې نه بعد موږ په ځنګل کې سنو وایټ ایریک او ډورف اینو. نو دغلته هم د روینا فوجیان په دو حمله وکړي. په دې فوجیانو کې بلیم هم وي. دی په سنو وایټ پسې راشي او خپل نوم ورته ووایي. بل سهار چې روینا د بلیم په شکل د سنو وایټ سره ګرځي نو دی له د زهرو ډکه یوه مڼه ورکړي. سنو وایټ چې مڼه وخوري نو غوځاره شي. روینا خپل په اصلي شکل بدله شي او د سنو وایټ د زړه د ویستو کوشش کوي خو بیا ایریک او بلیم دا ویني. نو زر په سنو وایټ پسې راشي
روینا د پرندو په شکل شي او واپس قصر ته لاړ شي. د سنو وایټ په مرګ ټول جاړي او د ګیو قصر ته یې ویسي. دلته ایریک په کمره کې د سنو وایټ سره او جاړي. ایریک دې ته خپلې د ښځې د مرګ قصه وکړي چې په وخت باندې د نه راتلو د لاسه زما ښځه مړه شوه او اوس ته هم داسې شوې. ایریک د دغه ځینه لاړ شي. د ده د تلو نه بعد سنو وایټ واپس راژوندی شي او بهر راوځي. سنو وایټ د هغه خلکو ته د روینا د مړه کولو حکم ورکړي. بله ورځ سنو وایټ خپلو فوجیانو سره په اس کینی او د روینا قصر ته د جنگ دپاره ور روانه شي. روینا چې د جنگ نه خبر شي نو دا هم خپلو فوجیانو له د جنگ حکم ورکړي. کله چې د سنو وایټ فوجیان قصر ته نږدې شي نو د قصر نه د دو طرف ته د اور بمان راویشته شروع شي. د دې سره د سنو وایټ څخه فوجیان غوځار شي خو دو بیا هم قصر طرف ته ور رواني. ډوارف چې د اول نه قصر ته په پټه دنده شوي نو د ډوارف یو کس دروازه کولاوه کړي او دو ټول دنده شي. دواړو طرف ته جنگ شروع شي. سنو وایټ روینا بره ویني نو په هغې پسې لاړه شي. ایریک او ویلیام هم د یو څو فوجیانو سره په سنو وایټ پسې لاړ شي. روینا چې دو ویني نو خپل په جادو فوجیان جوړ کی او د هغو سره یې په جنگ کی. وس د سنو وایټ او د روینا په منځ کې فایټ شروع شي. سنو وایټ په هر زر هراویږي. بیا روینا په سنو وایټ کې چاقو دنده کولو ولي چې سنو وایټ روینا زخمی کی او په روینا د هغې د اینې 3 څاڅکي وڅڅي او د دې سره روینا خپل په اصلي شکل مړه شي. د کینګډم نه تیاره ختمه شي. ټول خلک په خوشحالۍ قصر کې جمع شوي. سنو وایټ د کینګډم ملکه شي او بیا د ایریک ته وګوري او وخاندي او دا کهانی همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.